سلامونه او نیکې هیلې احترامات مې منه. قدرمنو اورېدونکو، تاسو کولی شئ د افغان میډیا څخه د نړۍ تازه او مهم او پر وخت خبرونه له موږ څخه واورئ. لومړي سر کې زموږ د یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ. موږ په ولسمشر جو بایډن او بل کلینټن غږ کوو چې خلیلزاد لرې کړي. د طالبانو سره د هغه د یو اړخیز تړون له امله خلک وژل کېږي، ښارونه سوځول کېږي او طالبان له القاعدې سره اړیکې بیا ټینګ کړي دي. هغه د هر افغان د وژل کېدو لامل دی. افغانان غواړي چې له هغه څخه افغانان سیاست څخه وباسي. خلیلزاد باید خپل ورځې د امریکا سنا مجلس کې د پوښتنو ځوابونه او زندان ته تیر کړل شي. زموږ خبر همدغه و. زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.